السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو لیدونکو، د جرمني ژبې زده کړې یو مهم لوست ته راغلاست. نن به موږ او تاسې ورب کانیوګاسیون یا د فعل وصلول یا تړل په زمان حال کې د باقاعده فعلونو یو ځای سره زده کړو. هیله ده چې دا ویډیو را سره حتما تر پایه وګورئ. لوس ګیټس. ګرانو لیدونکو، د فعل وصلولو لپاره لومړی باید موږ او تاسې د فعل ریشه پیدا کړو چې دا ډیر زیات اسانه دی. د مثال په ډول زموږ فعل دی wohnen، اوسېدل. دا د فعل مصدري حالت یا انفینیټیو دی چې په انګلیسي ژبه کې ورته وایي basic form of the verb. ښه، wohnen کې دغه ان به موږ او تاسې حذف کړو. دغه څه چې پاتې شوله دا د فعل ریشه ده. راځئ چې یو بل مثال کې وګورو تر څو ښه پوه شئ. لکه مخن، ترسره کول. دې کې به هم تاسو دغه ان حذف کړئ. دا مخ چې پاتې شو دې ته د فعل ریشه ویل کېږي. په دې باندې خو موږ او تاسې پوهېږو چې په جرمني ژبه کې په عموم کې فعلونه په ان باندې ختم کېږي. نو تاسو به د فعل دغه ان حذف کړئ. دغه څه چې پاتې کېږي دې ته د فعل ریشه ویل کېږي. ګرانو لیدونکو، راځئ چې اوس وګورو دا د فعل ریشه موږ څنګه ضمیرونو سره وصلولی شو. د لومړي شخص مفرد ضمیر سره چې وصلوو نو د فعل ریشې سره به یوازې اضافه کوو. ich wohne، زه اوسېږم. د دوهم شخص مفرد ضمیر سره چې وصلوو نو د فعل ریشې سره به es اضافه کوو. du wohnst، ته اوسېږې. د دریم شخص مفرد نارینه ضمیر سره چې به وصلوو د فعل ریشې سره به یوازې اضافه کوو. er wohnt، هغه نارینه اوسېږي. sie، دریم شخص ښځینه مفرد ضمیر، د فعل ریشې سره به یوازې اضافه کوو. sie wohnt، هغه اوسېږي. es، دریم شخص خنثی ضمیر، د دې سره چې هم اضافه کوو د فعل ریشې سره به یوازې اضافه کوو. هغه خنثی سیس اوسېږي. نو په یاد ولرئ ګرانو لیدونکو چې دغه درې واړه ضمیرونو سره یا زی اس د درې واړو سره یوازې د فعل ریشې سره اضافه کېږي. راځو اوس جمع ضمیرونو ته. د لومړي شخص جمع ضمیر سره ان اضافه کېږي. wohnen، یعنی د فعل هماغه مصدري حالت کې پاتې کېږي. wir wohnen، مونږ اوسېږو. د دوهم شخص جمع ضمیر سره یا د فعل ریشې سره به اضافه کوو. ihr wohnt، تاسې اوسېږئ. sie، دریم شخص جمع ضمیر، هغوی، د فعل ریشې سره به ان اضافه کوو. sie wohnen، هغوی اوسېږي. دا هم د فعل هماغه مصدري حالت کې راځي. زی چې اس په غټ توري باندې لیکل کېږي د دوهم شخص مفرد او جمع ضمیر دی چې د دې فعل ریشې سره هم ان اضافه کېږي، یعنی هماغه مصدري حالت کې پاتې کېږي. sie wohnen، تاسو اوسېږئ. ګرانو لیدونکو، راځئ چې اوس یو بل فعل هم د ضمیرونو سره وصل کړو تر څو ښه پوه شئ. machen، ترسره کول، جوړول. د مفرد ضمیرونو سره ich mache، du machst، er sie es macht. لکه څرنګه چې مو ویلي وو د دې درې واړو ضمیرونو سره یوازې د فعل ریشې سره اضافه کېږي. er sie es macht. جمع ضمیرونه wir machen، ihr macht، sie machen. ګرانو لیدونکو، دا و په جرمني ژبه کې د فعلونو وصلول یا تړل په زمان حال کې د باقاعده فعلونو. انشاءالله په راتلونکي لوست کې به د بې قاعده فعلونو وصلول یا تړل به د ضمیرونو سره یو ځای سره زده کړو. هیله ده چې یو څه به مو ترېنه زده کړي وي. له هیره مه ونه باسئ چې ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ
او له خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. بسوالټ، چوس.